الحمد لله نحمده ونستعينه على طاعته وعبادته ونستعينه على طاعة رسوله وحبه وإتباعه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن شرور عقائدة الفاسدة الكاسدة من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا مثل له ولا نظير له ولا وزير له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال جاء نفر من بني تميم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا بني تميم أبشروا فقالوا بشرتنا فأعطنا فتغير وجهه فجاء أهل اليمن فقال يا أهل اليمن أقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم قالوا قبلنا فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بدأ الخلق والعرش فجاء رجل فقال يا عمران راحلتك تفليتني لم أقم الحديث نمبر 30 يوصل نوي أطرافه في 4350 نمبر حديث وزر 430 نمبر حديث أفهم دي رنگ بل حدیث حضرت عمران بن حسین پدې سند او متن سره روایت کړی دی عن عمران بن حسین رضی الله تعالی عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعقلت ناقتي بالباب فأتاه ناس من بني تميم فقالوا أقبلوا البشرى يا بني تميم قالوا قد بشرتنا فأعطنا مرتين ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن فقالوا أقبلوا البشرى يا أهل اليمن إن لم يقبلها بنو تميم قالوا قد قبلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا جئنا نسألك من هذا الأمر قال كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء وخلق السماوات والأرض فنادى مناد ذهبت ناقتك يا ابن حسين فانطلقت فإذا هي يقطع دونها السراب فوالله لو رددت إن كنت تركتها آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم
فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. أعز عليه للنبوة خاتم من الله من نور يلوح ويشهد. وضم الإله اسم النبي باسمه إذا قال المؤذن في الخمس أشهد. وشق له من اسمه ليجله فذا العرش محمود وهذا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. صلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد ما هو أهله. صلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. زما د اسلام خوږو خوږو ورونو، مسلمانانو ورونو، ما چې ستاسو په حضور کې د قرآن عظیم الشان د یو آیات مبارک د تلاوت کولو شرف حاصل کړی دی. که د الله تبارک و تعالی توفیق شامل حال نو دا غي ترجمه و تاسو ته وکم. الله تبارک و تعالی په خپل پاک کلام قرآن مجید کې په 12مه سپاره کې په سوره هود کې په 9 نمبر آیات کې داسې ارشاد فرمایلی دی: وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء. الله تبارک و تعالی هغه ذات دی چې په شپږو ورځو کې ځمکې او اسمانونه پیدا کړي دي، او په هغه وخت کې د ځمکې او د اسمانونو د پیدایش نه مخکې د الله تبارک و تعالی عرش د اوبو د پاسه یعنی او په همدې توګه ما تاسو ته د بخاري شریف د کتاب بدء الخلق د باب د دوه حدیثونو مبارکو چې هغه دواړه حدیثونه مبارک حضرت عمران بن حسین رضی الله تعالی عنه روایت کړي دي. د بخاري شریف په 3190 او 3190 حدیث کې نمبر حدیثونه دي چې په هغه کې حضرت عمران بن حسین رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې دخلت علی النبی صلی الله علیه وسلم، د رحمت عالمین صلی الله علیه وسلم خواته رالمه، وعقلت ناقتي بالباب، او خپل اوخه مې د دروازې سره وتړل چې په هغه وخت کې څه شی وشو. فاتاه ناس من بني تمیم، چې په هغه وخت کې د بني تمیم د قبیلې څخه خلک راغله. فقال اقبل البشرى یا بني تمیم. رحمت عالمین نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه ته وفرمایل، د بني تمیم قبیلې خلکو ته وفرمایل چې زیره بشارت قبول کړي. قالو نو هغه وویل چې
قد بشرتنا فاعطنا مرتين بشارت او زیره خو من قبول کو خو من لچ دنیا مال امراکا بشارت من شنو قبلو من دا مال امرات راکا نو په دغه وخت کې لکه په متنی حدیث کې 3000 نبی نمبر حدیث کې دي چې فتغیر وجهه چې په دې سره د رحمت عالمین صلی الله علیه وسلم نورانی چهره مبارکه متغیره شو او دا خبره هغې دوه ځلې وکړه ثم دخل علیه ناس من اهل الیمن پس د هغې نه بیا د یمن څه خلک راغلل چې زه په همدغه محفل کې ناست یم حضرت عمران بن حسین وایي چې بنو تمیم قبیلې خلک خو ووتل خو زه ناست وم بیا د یمن خلک راغلل نو یمن خلکو وویلې چې هغې ته د دواړو جهان سردار وفرمیل فقال اقبل البشرى یا اهل الیمن ان لم یقبلها بنو تمیم تاسو زیره قبول کړئ تاسو بشارت قبول کړئ بنو تمیم خو قبول نه کړ نو قالوا هغوی عرض وکړو ویې قد قبلنا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم په تحقیق سره موږ بشارت قبول کړو قالو او هغوی وویلي د یمن خلکو وویلي جئنا سألک عن هذا الامر موږ راغلي د دې دپاره یي زموږ د راتګ سبب دا دی چې د تا نه د مخلوق د ابتدا پوښتنه وکړو چې دا مخلوقات کله الله تبارک وتعالی پیدا کړی دی دا مخلوقات الله تبارک وتعالی کله پیدا کړی دی دغه نو قال د دواړو جهان سردار ورته وفرمایل کان الله ولم یکن شیء غیره الله تبارک و تعالی ذات موجود وو او داغه نه پرته بل هیڅ شی هم نه هیڅ شی پیدا کړی نه نه ملائکه نه جنیات نه انسانان نه بهایم نه طیور نه ځمکې نه اسمانونه نه غرونه هیڅ شی پیدا کړی نه وکان عرشه علی الماء تا چې پیدا کړیو چې هغه وخت عرشم پیدا کړیو او اوبه پیدا کړې وي چې په هغه وخت کې د الله تبارک و تعالی عرش د اوبو د پاسه د الله تبارک و تعالی عرش د اوبو د پاسه وکتب فی الذکر کل شیء او هر څه یې په تقدیر کې ولیکل هغه وخت بیا پس د هغې وخلق السماوات والارض بیا پس د هغې نه الله تبارک و تعالی ځمکې او اسمانونه پیدا کړل فنادا منادل چې په دغه وخت کې دغه پورې ما د رحمت عالمین صلی الله علیه وسلم د ارشادات واورېدل چې په دغه وخت کې یو سړي ما ته غږ وکړ چې ای د حسین زویه ستا اوښه کې رسۍ وشکوله او چېرته لاړه اوښه دې وتښتېدله چېرته لاړه رسۍ یې شکولې ده نو زه د هغې پسې روان شولم هغه خو ما ته پیدا نه شوه اوس دا وایم چې اوښه دې ورکه شوې خو چې ما د رحمت عالمین صلی الله علیه وسلم محفل پرېښی نه وی نو د هغې نه وروسته پوه نه شولم چې رحمت عالمین صلی الله علیه وسلم څه ارشادات فرمایي خو دا
د ځمکې او د اسمانونو نه مخکې نو ځکه د سورت هود په آیات مبارک کې د شپږو ورځو شمېر دی، تعداد دی چې الله تبارک و تعالی د ځمکې او اسمانونه او دا کائنات ټول په شپږو ورځو کې پیدا کړي دي چې د شپږو ورځو کې کائناتو کې به شی لومبی پیدا کړی دی. نو وکتبه فی الذکر تقدیرونه یې لیکلي دي. نو چې هغه کې تقدیرونو دغه چې دی چې هغه مسلم شریف په حدیث کې دی چې تقدیر یې څه وخت ولیکه الله تبارک و تعالی تقدیر. نو د مسلم شریف په 2650 نمبر حدیث کې عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله المقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة قال وعرشه على الماء. دا حضرت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه روایت ده. هغه وایي چې ما د دواړو جهانو د سردار نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي چې داسې فرمایلي چې كتب الله مقادير خلائق د ټولو مخلوقاتو تقدیرونه الله تبارک و تعالی د ځمکو او د اسمانونو د پیدایش نه 50,000 کاله مخکې لیکلي وو چې په هغه وخت کې د الله تبارک و تعالی عرش د اوبو د پاسه. دا خو قرآن کریم آیات مبارک او دغه دی احادیث مبارکه د صحیح بخاری صحیح مسلم او په دې وخت کې ځمکه او اسمانونه ځمکه اسمانونه دي الله پیدا کړي دي. د هغې نه وروسته پکې کله چې ځمکې او اسمانونه پیدا کړه تفصیلي بیان به تاسو ته داسې نمبروار وکړم په یو ځل باندې په دې کې ډېرې ګنټې لګېږي. خو زما دا داسې طبع ده چې تاسو ته به دا بیان داسې وکړم لکه حصو په حساب برخو په حساب چې دا به اوله برخه یې ورپسې به دویمه برخه یي. نو په دې سره به انشاء الله تبارک و تعالی تاسو ته پې څه پویه راشي او پوی به شئ پې چې د الله تبارک و تعالی قدرتونه وپېژنئ چې 50,000 کاله مخکې نو 50,000 کلونه چې دي 50,000 کاله چې دي نو هغه کلونه ورځې او شپې دا د مرس سپوږمۍ پورې تعلق لري او د اسمانونو پورې تعلق لري او د ځمکو پورې تعلق لري ځکه چې اسمان کې مرس سترګه راخیږي او مشرق نه راخیږي او مغرب کې پرېوځي او چې اسمانونه او ځمکې دی نو دا یو اوږده زمانه. بعضې علماو دا ویلي دي چې هغه کومې ورځې وي شپږ ورځې د دنیا ورځې وي که د آخرت ورځې ځکه د آخرت د یوې ورځې شمار د دې دنیا د 1000 کلونو په برابر دی د دې دنیا د 1000 کلونو په برابر دی. نو که هغه ورځې وي خو د دې باوجود زموږ په قرآن ایمان دی او مخبر صادق چې څه فرمایلي دي په هغې زموږ ایمان دی. نو
زمونږ په دې ایمان دی چې الله تبارک وتعالی داسې فرمایي چې خلق السماوات والارض فی 6 ایام وکان عرشه علی الماء، چې الله تبارک وتعالی هغه ذات دی چې په شپږو ورځو کې ځمکې او اسمانونه پیدا کړي دي، چې په هغه وخت کې د الله تبارک وتعالی عرش ته اوبو د پاسه و. او د مسلم شریف حدیث خو تاسو واورېد چې د مخلوقاتو تقدیرونه یې د ځمکې او د اسمانونو د پیدایش نه 50,000 کاله مخکې، نو هغه هم په دې اعتبار چې یو زمانه اوږده، یعنې د 50,000 کالو په مقدار زمانه اوږده، ځکه چې هغه وخت کې مر سترګه و، سپوږمۍ نه وه، ځمکې اسمانونه نه وو، او تقدیرونه ولیکل شو. نو تقدیرونه چې ولیکل شو نو هغه کې لیکل خو قلم کوي. نو په دې باره کې به زه تاسو ته لاول د ځمکې او د اسمانونو د شپږو ورځو ثبوت نور هم د قرآن عظیم شان نه تاسو ته درکړم، لکه چې الله تبارک وتعالی فرمایي خلق السماوات والارض وما بینهما فی 6 ایام. ځمکې او اسمانونه او دا هر څه چې د هغې په منځ کې دي دا په شپږو ورځو کې الله تبارک وتعالی پیدا کړي. بیا الله تبارک وتعالی فرمایي الله الذي خلق السماوات والارض وما بینهما فی 6 ایام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون. یعنی الله تبارک وتعالی هغه ذات دی چې په شپږو ورځو کې ځمکې او اسمانونه او هر څه چې د دې دواړو په دې منځ کې دي هغه پیدا کړي دي. پس د هغې نه د اسمان ته متوجه شو. ثم استوى علی العرش، بیا په عرش د پاسه جلوګر شو. نو د تاسو دپاره پرته د هغه ذات نه کوم مددګار یا سفارشي شته نشته. افلا تتذکرون، تاسو نصیحت ولې نه قبلوئ؟ وقال الله تبارک وتعالى قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتنا طوعا أو كرها قالتا آتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. چې دا خو د شپږو ورځو نور اضافه ثبوت شو، او دغسې نور هم شته آیاتونه د قرآن عظیم شان چې په شپږو ورځو کې الله تبارک وتعالی لا ټول کائنات پیدا کړي دي. او چې په دې باره کې امام احمد بن حنبل رحمت الله تعالی علیه هم د حضرت ابو رزین عقیلی رضی الله تعالی عنه نه یو حدیث روایت کړی دی چې امام احمد هغه حدیث په 4م جلد
او په 11مه صفحه کې د مسند احمد په 4م جلد په 11مه صفحه کې روایت کړی دی چې حضرت ابو رزین عقیلی رضی الله تعالی عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړ او عرض یې وکړ یا رسول الله صلی الله علیه وسلم أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ قال في غماء تحته هواء وفوقه هواء وكان عرشه على الماء. حضرت ابو رزین عقیلی رضی الله تعالی عنه سوال وکړ چې دا الله تبارک و تعالی رسوله زمون رب هغه وخت کې چیرته و کوم وخت کې چې الله تبارک و تعالی زمکه او اسمانونه نو پیدا کړي هیڅ شی نو پیدا کړي په هغه وخت کې زمونږ رب چیرته نو د دواړو جهانو سردار ورته وفرمایل چې په هغه وخت کې زمونږ رب په لامکان کې و لاندې ته هوا و او باندې ته هوا و بعضې د غمام معنا د غمام کوي یعنې یوه وریځ وه سپینه په هغې کې و چې لاندې ته هوا و او باندې ته هوا الله تبارک و تعالی چې یو مرغه لره په هوا کې د پر وهلو د ودرېدو د توفیق ورکړی دی د الوتلو نو الله تبارک و تعالی په خپله په هر شي قادر دی په هر شي قادر دی هر څه کولی شي نو دا د دې دغه دا ابتدا وه او لکه بیا یې په ټولو مخلوقاتو کې چې لومړی پیدا کړی دی نو دلته تاسو پام وکړئ چې د یمن خلکو کومه پوښتنه وکړه ویل موږ دې دپاره راغلي چې د تا نه دا پوښتنه وکړو چې د مخلوقاتو د ابتدا پوښتنه چې دا مخلوقات دا کائنات الله تبارک وتعالی یعنی یمن خلقو ته صحابه کرامو دا پته وه چې د دې خبرې جواب به چا سره وي د الله د پیغمبر سره وي رحمت عالمین صلی الله علیه وسلم او رحمت عالمین صلی الله علیه وسلم ته دا ونه ویلي چې داسې سخته پوښتنه مو وکړله زه هغه وخت کې چېرته وم زه خو نبي آخر زمان یم د ټولو نبیانو خاتم النبیین یم ما ته خو د دې پته نشته لکه نن چې د هغه امتیان په منبرونو د پاسه همدا لګیا دي توهینامیز الفاظ استعمالوي وایي د دیوال نه هاخوا ته څه نه لیدل دا به تاسو اورېدلي د ډېرو جاهلو ملیانو نه چې وایي پیغمبر خو د دیوال نه بله شی نه لیده نو اوس دا څه شی شو صحابه کرامو خو دا عقیده ده لکه ابو رزین عقیلي وایي این کان ربنا د هغه خو دا عقیده ده چې د دې خبرې نبي ته علم شته ځکه تپوس کوي او که چېرته څوک دا ووایي چې هغه ته علم نشته دی نو بیا د تپوس کولو څه پیدا د هغې خو بیا څه پیدا نشته چې مخې ته څوک جواب ورنه کړي نو دا د هغې اوس په دې خبره کې چې 50,000 کاله مخکې خو هغه پیدا شو تقدیرونه ولیکل شو هغه وخت کې د الله عرش د اوبو د پاسه و خو دلته حضرت عباده بن صامت رضی الله تعالی عنه یو صحابي دی
د مدینې اوسیدونکی دی د خزرج قبیلې سره تعلق او د خزرج قبیلې او د قافلو سردار نو هغه په خپل ډېر اوږد سند سره روایت کوي تاریخ تبری ما سره دی کې هغې نه هغه روایت کوي او وایي چې عن عبادة بن صامت رضي الله تعالى عنه قال أخبرني أبي يعني عبادة بن ولید د خپل پلار عبادة بن صامت نه روایت کوي هغه وایي چې قال أخبرني أبي چې ما ته مې خپل پلار دا خبره راکړې دا خبره مې پلار راته وکړه قال وی فرمایل یا بنیا یا زما بچوړیا یا زما زویا سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم ما د رحمت عالمین صلی الله علیه وسلم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ناوریدلی وو یقول دا سی فرمایلی وو ان اول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فجرى في تلك الساعه بما هو كائن چې دا څنګه نومړی الله تبارک وتعالى قلم پیدا کړی دی به قلم ته حکم وکړو چې ولیکه قلم ویل څه شی ولیکم نو قلم په لیکلو شو تقدیر ولیکه لکه په بل حدیث کې دا دي چې قلم وویلې وما اکتبو څه شی ولیکم نو الله تبارک وتعالى ته فرمایي اکتب القدر تقدیر ولیکه نو هغه وخت کې قلم جاری شو فجر القلم په تلک ساعت بما هو کان او بما هو کائن الى الابد د قیامت پورې چې کېدو والا کارونه دي هغه ټول قلم لیکلي دي او تقدیر لیکل شوی دی هغه نه بدلیږي تقدیر لیکل شوی دی هغه نه بدلیږي دا خو د قلم په باره کې دا ډېر روایتونه دي چې په دې بل حدیث کې وایي چې اول شيء خلق الله القلم وامره ان يكتب كل شيء هر شی ولیکه او دلته د حضرت عطا نه روایت دی هغه وایي چې ما د ولید بن عباده بن صامت رضی الله تعالی عنه تپوس وکړو چې ستا پلار چې قریب الموت شو نو تا ته کوم وصیت وکړو نو قال هغه وایي چې دعانی زیر او بلم او فقالا او ما ته او فرمایل یا بني زما اتق الله واعلم انك لن تتق الله ولن تبلغ العلم حتى تؤمنوا بالله وحده والقدر خيره وشره یا زما زویا د الله تبارک وتعالى نه ویریږه هر وخت او پوښه تر هغه وخته پورې ته کامل تقوادار نشي جوړېدلی کامل تقوا ته نشي رسېدلی او نه ته هغه وخته پورې علم حاصلولی شي تر څو پورې چې ته د الله تبارک وتعالی په وحدانیت ایمان را نه وړي او په تقدیر ایمان را نه وړي خوب تقدیر وي او که تریخ وي د خیر وي او که د شر وي انی سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم ځکه چې ما دوه جهان سردار نه اورېدلي دي حضرت عباده بن صامت رضی الله تعالی عنه اول ما خلق الله عز وجل قلم د ټول نه اول الله تبارک وتعالى قلم پیدا فقال له اكتب بیا هغه ته حکم وکړ چې ولیکه قال یا ربي وما اكتب قلم عرض وکړ څه شی ولیکم قال تقدیر كتبت قدر الله تبارک وتعالى تو فرمایل قال اكتب القدر تقدیر ولیکه قال بیا فجر القلم في تلك الساعة بما كان وبما هو كائن الى الابد بیا تقدیر قلم لیکل شروع کا او تقدیری دورت د قیامت پورې چې کېدو ولو هغه ولیکل نو د ټولو نه ابتدا کې څه شی پیدا شوی دی الله تبارک وتعالی قلم پیدا کړی دی د حضرت عباده بن صامت رضی الله تعالی مگر د قلم ځکه قلم ماده ده
عرش نور دے، اللہ تبارک و تعالی نور دے، کرسی نور دا، او فرشتے ملائکے د نور نه پیدا دي، هغه نور دي. نو دا الله تبارک و تعالی په د دې نه علاوه چې کوم نو هغه دا دی چې دا دی کې یو حدیث دی، دا امام عبدالرزاق یمنی صنعانی رحمت الله تعالی علیه یو لس بابا مفقود شیو، یعنی نادرکو ورکو، هغه بیا په 14 صدۍ کې د لبنان د بیروت په یوه مکتبه کې دغه شو، بیا موندل شو. نو په هغې کې لیکلي دي دا حدیث دې کې چې د ټول ناول چې شی پیدا کړی. نو امام عبدالرزاق یو حدیث په خپل مصنف کې تصنیف کې روایت کړی دی. ما سره المصنف چې دی په 12 جلدو کې دی، او دا یې مفقود جلد دی، مصنف لی عبدالرزاق. په دې کې په دې سند سره امام عبدالرزاق یمنی صنعانی دا حدیث روایت کړی دی د حضرت جابر چې عبدالرزاق عن معمر عن ابن منکدر عن جابر بن عبد الله انصاری رضی اللہ تعالی عنہ قال سألت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من اول شيء خلق الله تبارك وتعالى قال يا جابر ان الله تعالى خلق قبل كل الاشياء نور نبيك من نوري. امام عبدالرزاق صنعانی وایي چې ما د دواړو جهان سردار نه تپوس وکړ چې د ټولو نه وړومبی الله تبارک و تعالی څه شی پیدا کړی دی. نو د دواړو جهان سردار ما ته وفرمایل چې یا جابره د هر څه نه لومړی الله تبارک و تعالی ستا د نبي نور د خپل نور نه پیدا کړی دی، چې په د نور د پیدا کېدو په باره کې حضرت مولانا اشرف علي تانوي په خپل تصنیف نشر الطیب صفحه 6 کې د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د نور په باره کې داسې لیکلي دي: ہر شے سے پہلے خدا تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نور کو پیدا فرمایا. یعنی دا هر څه نه مخکې الله تبارک و تعالی د خپل محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نور پیدا کړ. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرمایي چې ما د دواړو جهانو سردار ته عرض وکړ چې یا د الله تبارک و تعالی رسول الله ما مور و پلار د رانه قربان شه، ما ته د دې خبرې خبر راکا کہ سب اشیاء سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کون سی چیز پیدا فرمایا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما دوڑو جہان سردار تعرض کچھ ما تا
د دې معلومات راکا چې د هر څه نه مخکې الله تبارک وتعالی شی پیدا کړی دی. نو د دواړو جهان سردار ما ته وفرمایل یا جابر ان الله تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نوره، چې د هر څه نه وړاندې الله تبارک وتعالی ستا د نبی نور پیدا کړی دی. نو چې په دې باره کې حضرت مولانا اشرف علي تانوي د دې حدیث مبارک داسې ترجمه کړې ده چې نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اے جابر تمام اشیاء سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور سے، یہ نہیں کہ نور الہی اس کا مادہ تھا، یعنی آغا داغی مادہ نہ ہوا چونکہ داغی ندا پیدا شو، بلکہ مولانا اشرف علي تانوي فرمائی چې دا ماده نه وه بلکې د خپل د نور د فیض نه یې د رحمت عالمین صلی الله علیه وسلم نور پیدا کړ. د خپل الله تبارک وتعالی د خپل د نور د فیض نه الله تبارک وتعالی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نور پیدا کړ. او د دې نه علاوه دا رساله ده دغه د کوټې مولوي شه د کوټې مولوي مولانا احمد الدین رحمت الله تعالی علیه دا رساله ده. په دې کې هغه د کعب احبار چې کعب احبار د اسلام د قبلولو نه مخکې یو یهودي عالم و، اسرائیلي د مدینې اوسېدونکی و. د رحمت عالمین صلی الله علیه وسلم په ظاهري زمانه کې اسلام قبول نه کړ. د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د خلافت په زمانه کې اسلام قبول نه کړ. بیا د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د خلافت په زمانه کې هغه اسلام قبول کړ. نو زموږ په تفسیرونو کې اکثره اسرائیلي روایتونه د هغه نه مروي دي. زموږ د تفاسیرو په مطابق چې کوم د روایتونه دي نو بعضې اکثره اسرائیلي روایتونه دي او هغه د وهب بن منبع او یا د کعب الاحبار نه روایت شوي دي. او زما د ډېر وخت نه دا خاصه ده کوم وخت کې چې په دې لږ علم سره چاته خبره کوم تقریر نو کوشش کوم چې د ځانه یې څه ونه ویم، ځکه زما خبره چې کومه ده هغه کوم دلیل نه جوړېږي. دلیل قرآن دی، احادیث دي، اجماع د امت ده یا قیاس صحیحه دی، دا د شریعت دلایل دي. او زما او ستا خبره دلیل نه جوړېږي تر څو پورې چې قرآن دلیل نه وي، د احادیثو نه وي، د اجماع امت نه وي او د قیاس صحیحه. نو زما د سترګو نظر قدر کم شوی دی. نو په دې کې هم دا دي، دا ډېر تفصیلي بیان مولانا احمد الدین رحمت الله تعالی علیه لیکلی دی. د کعب الاحبار نه روایت کړی دی چې هغه وایي چې ما د حضرت موسی علیه السلام په ځینې صحیفو کې دا لیدلي وو او حضرت موسی علیه السلام باندې صحیفې نازل شوي وي، د تورات نه علاوه هم پې صحیفې نازل شوي وي. نو ځکه چې د دې ګواهي قرآن کوي چې ان هذا لفی الصحف الاولی صحف ابراهیم و موسی، حضرت ابراهیم علیه السلام باندې صحیفې نازل شوي وي او په حضرت موسی علیه السلام باندې د تورات نه علاوه صحیفې. نو کعب اخبار وایي چې ما د حضرت موسی علیه السلام په بعضې صحیفو کې دا ولیده چې هغه دغه د الله تعالی نه سوال وکړ. بعضې ما انزل الله علی موسی ابن عمران،
نو هغه عرض وکړه چې یا الله تبارک وتعالی زه اراده لرم چې د تا نه یو څو خبرو تپوس وکړم خو یېرېږم د تا نه چې راته په کار نه شي. نو الله تبارک وتعالی ورته وفرمیل چې ځان باندې اسانه کړه او تپوس وکړه. نو هغه وویلې حضرت موسی علیه السلام عرض وکړ چې اینا مسکنک تا مسکن چیرته دی؟ الله تبارک وتعالی ورته وفرمیل چې مسکنی فوق العرش ولا یدری العرش اینا انا. مسکن زما د عرش ته پاسه دی او عرش ته پته نشته چې چیرته یم. الغرض چې حضرت موسی علیه السلام ډېر سوالونه وکړه چې پخوا د ځمکې او د اسمانونو او د ځمکو او د اسمانونو او د نورو کائناتو د پیدایش نه مخکې ته چېرته وي؟ نو الله تبارک وتعالی ورته وفرمیل چې موسی ته غواړې چې زما ته ابتدا او انتها ثابته کړي او ما لا نه ابتدا شته دی او نه انتها شته. نو الله تبارک وتعالی وفرمیل چې زه د هر څه نه د عرش او د کرسي او د لوح قلم او د ځمکې د اسمانونو پیدایش نه مخکې په یوه سپینه مرغلره کې وم. هغه مې مخکې پیدا کړه سپینه مرغلره په هغې کې چې اوږدوالی او پلنوالی د ځمکو او د اسمانونو برابر و د هغه مرغلرې. بیا هغه مرغلرې یو خبره وکړه. بیا چې ما ورته د غیرت په نظر سره وکتل نو هغه ویلې شوله اوبه شوه او چپې یې ووالي او زګونه یې وکړه او لوګیات یې پورته شو. نو دا هغې مرغلرې د لوګي نه مې اسمانونه جوړ کړل او قرآن هم وایي وهي دخان چې دا اسمانونه د لوګي نه جوړ شو. نو هلته هم وایي چې هغه مرغلرې د لوګي نه مې اسمانونه جوړ کړه او د زګ یې وکړه د زګ نه مې ولا ځمکې جوړې کړې او چپې یې ووالي موجونه د هغې نه مې غرونه جوړ پیدا کړه. بیا حضرت موسی علیه السلام عرض وکړه چې هغه مرغلره چې وه هغه ټوله ایلې شوله اوبه شوله د دې شیانو د پیدا کېدو نه وروسته که نه څه شی پاتې شو. نو الله تبارک وتعالی ورته وفرمیل چې هغه مرغلره اوس هم شته چې په بیت المقدس کې د هغه وخت کې غټه وه اوږدوالی او پلنوالی د ځمکې او د اسمانونو نه ډېر وو خو اوس په څلور ګزو کې په بیت المقدس کې ده چې صخره ورته وایي او بعضې حاجیانو چې هغه وخت کې ویزې او دغه نه وو نو هغې ولیدلې وه چې هغه په هوا ولاړه وه او د معراج په شپه نبي کریم صلی الله علیه وسلم بیت المقدس کې حضرت جبریل علیه السلام هغې کې سوریه وکړه او براق یې د هغې پورې وتړه او نبي کریم صلی الله علیه وسلم د ټولو انبیاو امامت وکړ د معراج په شپه. هغه صخره کې سوریه هم شته او د دې نه علاوه هغه صخره چې ده نو کله چې دا دنیا د ورانېدو د دې دنیا د ورانېدو او د هلاکت موده پوره شي او الله تبارک وتعالی د دې د ورانېدو اراده وکړي نو حضرت اسرافیل علیه السلام به په هغه صخره ودرېږي او شپېلۍ به پکې او دوباره چې بیا راژوندي کېږي دا مخلوقات نو بیا به په هغه صخره ودرېږي او اعلان به وکړي نو خلک به راژوندي شي. نو دا هغه وخت کې دا ده چې
دا د کوټې مولوي صاحب خو دا حکایت ډېر اوږد لیکلی دی، خو زما مقصد صرف په دې کې دی نو چې ابتدا چې الله تبارک و تعالی قدرت د الله تبارک و تعالی قدرت خلقو ته معلوم شي چې الله تبارک و تعالی په هر شي قادر دی. نو بیا به د دې نه وروسته تاسو ته انشاء الله تبارک و تعالی د شپږو ورځو د پیدا کېدو مو ووایم چې الله تبارک و تعالی په کومه ورځ په دې شپږو ورځو کې چې پیدا کړی دی. ځمکې په څو ورځو کې پیدا کړي دي، اسمانونه په څو ورځو کې پیدا کړي دي، په هغې کې دننه چې څه اشیا دي، ځنګلونه دي، غرونه دي، واښه دي، غله، دانه، دا ټول په هغه وخت پیدا شوي دي. نو دا شپږو ورځو او لکه چې په دې باره کې دغه تورات هم قرآن خو یوازې د شپږو ورځو ذکر کړی دی، خو تورات سره د شپې ذکر هم کړی دی. نو د مخلوقاتو پیدایش ابتدای کائنات ما سره دا تورات دی د اردو ترجمه د عربۍ او د بل او انجیل را سره د عربۍ ترجمه هم شته. خو د تورات کې چې کوم بیان دی نو د هغه په اول کې دا دي چې تورات دا وایي د تورات 5 کتابونه دي چې حضرت موسی علیه السلام ته منسوب دي. هسې خو بغیر د دې نه بعضې کتاب په تورات کې د یو څو ورقو د څو پاڼو ملاکي نومانې یوه ښځه او هغې هم لیکلی دی. د چا چې شی په فکر او شوق کې راغلی دی هغې هم څه څه لیکلي دي د خپله ځانه. خو دا چې بایبل والا چې دي نو دا 5 کتابونه د حضرت موسی علیه السلام تصنیف کړي چې په دې کې د ټولو کې تخلیق مخلوقاتو تخلیق یعنی پیدایش په هغې کې دا لیکلي دي اردو باندې ابتدا میں خدا نے آسمان اور زمین کو خلق کیا. د هر څه نه مخکې الله تبارک و تعالی ځمکې او آسمان پیدا کړ. تب زمین بیډول اور سنسان تھی. ځمکه چې وه کنډو کپر وه لکه قرآن هم وایي چې په 2 ورځو کې فی یومین په 2 ورځو کې هغه 2 ورځې یکشنبه او دوشنبه په دې کې ځمکې پیدا شي دي. خو کنډو کپر وه قرآن هم وایي کنډو کپر وه ځکه چې بیا په سوره نازعات کې الله تبارک وتعالی وایي والارض بعد ذلک دحاها. اسمانونه او ځمکې چې پیدا کړه بیا ځمکه کنډو کپر وه نو بس هغې بیا الله تبارک وتعالی ځمکه هواره کړه. د ځمکې تخلیق د اسمانونو نه مخکې شوی دی. ځمکه مخکې پیدا شوې ده یکشنبه او دوشنبه کې او اسمانونه چې دي نو پنجشنبه او د جمعې د ورځې څه حصه کې دا کې اسمانونه پیدا شوي دي چې تفصیل بیا تاسو ته بیا په بله برخه کې دا خو یوه برخه ده دا خو که 2 ګنټې زه تقریر وکړم هم هغه یوه برخه نه مکمله کېږي نو د هغې نه به زه لږ نو تورات هم دا وایي چې په هغه وخت کې ځمکه چې الله پیدا کړه کنډو کپر وه هواره نه وه چې شی پې نه و نباتات پې نه و هېڅ هم پې نه و سپېره ډبه وه او توره تیاره وه اور اس وقت خدا کا روح پانی کی سطح پر جنبش کرتا تھا. نو دلتا
د روح لفظ استعمال دی تورات کې. دلته د روح مطلب د عرش دی. تورات هم وایي چې هغه وخت کې د الله تبارک و تعالی عرش د اوبو د پاسه خوځېده. اس وقت خدا کا روح پانی کے سطح پر جنبش کرتا تھا اور خدا نے کہا روشنی ہو جاؤ. نو اللہ تبارک و تعالی فرمایل چې رڼا وشي. نو رڼا وشوه، رڼا پیدا شو. خدا نے دیکھا کہ روشنی اچھی ہے. بیا اللہ تبارک و تعالی بولی چې رڼا ښه ده. اور اس نے روشنی کو تاریکی سے جدا کیا. تو اللہ تبارک و تعالی بیا هغه رڼا د تیاره نه بېله کړه. خدا نے روشنی کو دن اور تاریکی کو رات کہا. بیا اللہ تبارک و تعالی رڼا ته ورځ او تیاره ته شپه وویلي. تب شام ہوئی اور پھر صبح، یہ پہلا دن تھا. بیا شپه راغله او بیا سهار شو. دا اوله ورځ وه. لکه د حضرت ضحاک په روایت کې حدیثونو کې دي چې هغه وایي چې د قلم نه مخکې الله رڼا او تیاره پیدا کړې ده. هغسې او دلته قرآن هم دا وایي په سوره اسراء کې یا سوره بني اسرائیل کې په دویمه رکوع کې چې وجعلنا الليل والنهار آیتین فمحونا آیة الليل وجعلنا آیة النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصیلا. چې الله تبارک و تعالی فرمایي چې شپه او ورځ موږ دوه نښې علامې پیدا کړي. د شپې علامه، د ورځې علامه. څه علامې؟ یعنې د رڼا. فمحونا آیة الليل، بیا مې د شپې رڼا و هغه مې بېنوره کړه، رڼا مې ترې ځایله کړه. او د ورځې علامه چې وه هغه رڼا مې روښانه کړه. وجعلنا النهار مبصرا. دا د دې لپاره لتبتغوا فضلا من ربکم چې تاسو د الله تبارک و تعالی فضل پکې ولټوئ په دې د ورځې په رڼا کې. ولتعلموا عدد السنین والحساب، او د کلونو په حساب پیښئ او داسې په حسابونو پیښئ چې دا یوه ده او دا زر دي او دا 5,000 دي او دا لک دي او دا 5 لکه دي او دا 100 لکه دي او دا میلیون دي او دا کرب دی او دا عرب دی او دا کروڑونه دي. په دې حساب پیښئ تاسو. دا د لکه ابتدا کې تاسو ویلي چې کلونه او ورځې تېرېدل دا د مر او سپوږمۍ پورې تعلق لري. مر او سپوږمۍ د اسمان پورې. نو د تورات نور آیاتونه به بیا په خپل دغه سره تاسو ته ووایم د شپږو ورځو. کله چې د قرآن نه تاسو ته د شپږو ورځو دغه کوم نو شپږې ورځو شمېر تورات هم کړی دی چې شپږ ورځو کې الله تبارک و تعالی د ځمکې او اسمان پیدا کړي دي، او قرآن هم کړی دی شپږ ورځو کې چې الله تبارک و تعالی په شپږو ورځو کې ځمکې او اسمانونه پیدا کړي دي. نور به زه تاسو ته دا داسې شو لکه اوله برخه، بیا به دې پسې وروسته یي هغه به دویمه برخه یي د بیان د دې تقریر انشاءالله تعالی چې تاسو د ابتدا نه خبر شئ چې کوم شی په کومه ورځ پیدا شوی دی. الله تبارک و تعالی په خپل قدرت کامله سره کوم شی په کومه ورځ پیدا کړی دی، او د ورځو علم هغه ته دی چې هغه ورځ غټه مخکې مې تاسو هغه چې امر وکړي
یو شي ته انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. هغه چې د یو شي د جوړولو حکم وکړي چې وشه او ته ووایي چې وشه نو دستي شوي هغه کار. او دلته د الله تبارک وتعالی د شپږو ورځو ذکر دی، نو په هغې زموږ ایمان دی، قرآن دی وایي. او په دواړو چې الله تبارک وتعالی په یو سیکنډ کې هر څه کوی شي، او په د ورځو مقدار یې بیان کړی دی چې په هغې کې ځکه چې یهود نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته راغله او د ځمکې او د اسمانونو د پیدایش تپوس یې وکړ. نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم هغې ته وویل، ویې فرمایل چې دغه په شپږو ورځو کې دا شیان پیدا شوي دي په شپږو ورځو. نو د جمعې په ورځ په آخري ساعت کې حضرت آدم علیه السلام پیدا کړو او د هغې نه مخکې څه شیان پیدا شوي دي. نو هغې تصدیق د دې خبرې وکړه چې بلکل تا رښتا وویلي. خو دا یې وویلي چې بیا په اومه ورځ څه شی شو چې د خالي ورځ راځي. نو د هغې مدعا دا وه چې بیا یې آرام وکړ. نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم د هغې په مطلب پوه شو او ورته ویې فرمایل چې تاسو څه وایئ چې الله تبارک وتعالی ستړی شوی و چې بیا یې په اومه ورځ باندې آرام وکړ. نو الله تبارک وتعالی قرآن نازل کړ چې وما مسنا من لحوب، په هغې باندې زه په دې شپږو ورځو پیدایش باندې زه کوم ستوماني نه لرم، ستومانه نه شولم. او نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته یې وفرمایل چې فاصبر علی ما یقولون، دوی چې څه وایي ته پرې صبر وکړه، هغه چټي لګیا دي. نو انشاء الله تعالی که الله تبارک وتعالی توفیق شامل حال نو راتلونکي کې به د ورځو شمېر په دویمه برخه کې معلوم شي د خیره. او الله تبارک وتعالی دې ما ته د صحیح ویلو توفیق راکړي او په هغې نه وروسته دې موږ او تاسو ټولو ته الله تبارک وتعالی د عمل کولو توفیق راکړي او په دې سپېڅلي دین دې الله تبارک وتعالی موږ او تاسو ته استقامت راکړي او خاتمه دې الله تبارک وتعالی زموږ او تاسو ټولو په ایمان کې چې کوم وخت کې د دنیا نه رحلت یا تګ وي چې په خولې هم دا کلمه جاري چې لا اله الا الله محمد رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.